علیکم ګرانو ملګرو، زموږ چینل ټیچ ټیکټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم صبغت الله حکمت. ملګرو، نن تاسو ته ما په وینډوز کې ټریک راوړې ده. ټریک د ده په اړه ده، کله چې تاسو ملګری یا بل څوک تاسو ته ووایي چې ستا کمپیوټر راکړه، زه ستا د دې سپیسي معلومات ګورم، او ته نه غواړې چې دی ستا معلومات وګوري، نو د هغه لپاره به ته ساده پر ډیسکټاپ باندې راسته کلیک وکړې او نیو ته به راسې. په نیو کې شارټ کټ ته راسه، دلته ورته ولیکه په دا ټایپ د لوکیشن اف د ایټم کې سلاید ټو شټ ډاون ټکی ای ایکس ای، هغه وروسته نیکسټ ووه. کله چې د نیکسټ ووایي دلته دا وایي ته کوم ایټم لپاره شارټ کټ لیکې، نو د دې سپیسي لپاره زه به دې سپیسي ورته ولیکم او له هغه وروسته به دا فینش کلیک کړم. دلته به دا راسي، دا ایکن د دا ایکن موږ دې سپیسي ته اړوو، پر ده به راسته کلیک وکړو او له هغه وروسته به پراپرټیز ته راسو. دلته به چینج ایکن و او اوکې به و، د دا ایکن به دې سپیسي ته واړو، اوکې به و او اپلای به و. کله چې دا اپلای کوي اوکې و، له هغه وروسته راځو د ده باندې چې کله موږ داسې ډبل کلیک وکړو، زموږ کمپیوټر به داسې شټ ډاون حالت ته راسي. خو نه غواړم زه چې زما کمپیوټر بند سي. که چېرې ته یې غوښتل فقط ته یې دلته کوم کس چې ستاسو کمپیوټر خلاصول غواړي هغه به کلیک وکړي، کمپیوټر به بند سي. ملګرو، کوم چیرې ویډیو خوښه سوي درسره لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.